د لغمان والي ته تر پیژندنې وروسته ډاکټر صمد علي د دې ولایت د عامې روغتیا د نوي رئیس په توګه رسما خپله دنده پیل کړه. نن د چهارشنبې په ورځ د غویي په 40مه له غرمې وړاندې د عامې روغتیا وزارت د ولایتونو د هماهنګۍ او د مرکز زون د کرونا وایرس سره د مبارزې مسؤل له لوري د لغمان ولایت د عامې روغتیا ریاست لپاره نوی مسؤل د دې ولایت والي ته وروپېژندل شو. نوموړي ویل تغییر او تبدیل یو اصل دی. د کارونو ګړندیتوب او د عامې روغتیا وزارت د رهبرۍ لزومدید له مخې د عبدالمعروف جلیلي په ځای ډاکټر صمد علي د لغمان د عامې روغتیا د نوي رئیس په توګه ټاکل شوی دی. هغه د پخواني رئیس د چارو ستاینه وکړه او نوي مسؤل ته د کارونو د ګړندیتوب لارښوونه وکړه. په ورته مهال د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ تغییر او تبدیل د حکومتدارۍ یو اصل یاد کړ او د پخواني رئیس د چارو ستاینه وکړه. نوموړي د عامې روغتیا نوي رئیس ته له کرونا سره د لا ښې مبارزې د روغتیایي خدماتو د کیفیت د ښه والي او په نورو برخو کې لازمې سپارښتنې او لارښوونې وکړې. دغه راز د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي، مولوي عیسی خان او ملک امیرګل توپان او نورو د پخواني رئیس د کړنو ستاینه وکړه او له نوي رئیس یې وغوښتل څو د دې ولایت ولسونو ته ښه خدمات ترسره کړي. نوي ټاکل شوي رئیس د لغمان والي ته ډاډ ورکړ چې تر رهبرۍ او لارښوونې لاندې به یې د کرونا وایرس سره د مبارزې د مرکز او ولسوالیو په کچه د روغتیایي اسانتیاو او په نورو برخو کې خپلې چارې ګړندۍ ساتي. بل لور ته د عامې روغتیا وزارت د ولایتونو د هماهنګۍ او د مرکز زون د کرونا وایرس سره د مبارزې مسؤل، د ولایتي شورا رئیس، د بشري سرچینو رئیس او نورو مسؤلینو له لوري د عامې روغتیا نوی رئیس د یادې ادارې غړو ته وروپېژندل شو.